رو سوال کړی دی وی په دې لارو کوڅو کې چې دا غریبانان ګرځي او یا د ځان نه غریبانان جوړ کړي او سوال کوي یا ګاډو له راځي یا کورونو ته ځي دوی له چې سړی تصور کړي دا صدقه به صحیح او که نه او که څوک ورله څه نه ورکوي او داسې ورته وایي چې موږ معاف که نو دا وینا به جایز وي چې موږ معاف که جواب دغه خلک دا چې کوم په لارو کوڅو کې ګرځي یا ګاډو له راځي او سوال کوي دوی له څه ورکول په دې نیت چې دا د الله دپاره ورکوم دا صدقه ده اوس که څوک وایي چې یاره دا کاروباري دی کیدی شي کاروبار کې نو د کیدی شي خبره الله ته معلومه ده الله به تعالی اجر درکوي ستا په نیت انما الاعمال بالنیات الا چې د یو سړي تا ته پته ولګي چې دا یقیني کاروباري دی نو بیا به له پیسې نه ورکوي کله سړي ته پته ولګي که او د دلته دا بعض د عربو کې بعض پیدا شوي دي او دغه کاروبار زموږ د کې نشته خو هغه ملک کې دي دا خبره مې یاده کړي ما ته یو ورځ یو کس ویې دلته وي دا قصه ډېره ده د بعضو عربو کې هم د دې ملک دا نه بهر نه لکه د یمن دا خلک شته او د سنو ما ویل هلته نشته څه هلته نشته داسې سوالګر چې دی کاروباري نه نه وي هلته نو ما یو شی دی هلته هم ډېر دي دلته هم دي بعضو د کاروبار جوړ کړی شی به یې راغستی اوس دلته دا قصه راوتې د هغه اکسیجن ورته کې ماشوم خولې ته به یې نیولی یو او هغه بند پروت وي نو ته دا د خولې ته څه شی اچولی چې دی دومره بیمار دی چې دی د اکسیجن نه بغیر بهر ته نشي راویستی نو خو دا شی سټارټ که که نه دا ماشین هغه بند دی او خولې ته هغه شی پروت دی د خلکو نه سم کمکلان جوړ کړی دا بس دقه او په مخه یو کس څه پیري ما په خپلو لیدلی په دې خپلو سترګو دلته یې وینم بل ځای کې یې وینم بل ځای کې یې وینم ښه بس پکې پلار به یې د ځان سره راغستی پکې کې وایي دا غریب دی دا یو بیمار د ګردې خراب دی او هغه یې ځان سره به دې اخته کړی او بس د دروغو به ځان راواچوي او په ځان به رپرپی راولي نو شتي دا پکې هم شته او دغه هم شته او د دې خلکو د لاسه د دې دروغجنو د لاسه اوس خلک احتیاط کوي نو هغه کوم چې حقدار دی هغوی له پکې به ورنه کړي الغرض چې تا ته پته نه وي چې دا څنګه کس دی نو ته ورکه الله به تعالی اجر درکوي اوس ضرور وي چې داسې ورته ویلی شي چې ما وبخه یعنې نشم یې درکولی ویلی شي ګوره الله قرآن کې د مؤمنانو شان ذکر کړی چې مؤمنان د الله دپاره مال لګوي بیا الله وایي ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى مؤمنان چې کله د الله په لار کې څه ورکړي که نه نو دوه خبرې یادې کړه ها دوه خبرې ثباتي نه یادوي یې نه اجو بس راغلی و اجو جومات کې دغسې کېناستو حاجي صاحب څو دې ورکړي 2000 لکه 3000 نو هغه د هغه ماته یو ریل نه کړنګ چې کوي هغه یې راغستی یاره زما خو خپل ځاني دا خو دومره بدي شي که نه دومره چې دا چې چا سره ښه وکړي او بیا یې ثباتي او بیا یې وشرموي یا صرف ثباتلي هم نه دي بیا شرمول او دا یو دغه زامن دی او دا یو حرامیان دي او دا یو ډاکوان دي ورکولي دی ولې دی ورکولي نو الله وایي چې مؤمنان چاله مال ورکړي نو یو یې ثباتي نه بل تنګی یې نه ښه دقه آیت پسې الله وایي قول معروف ومغفرة خیر من صدقة یتبعها اذى الله وایي که داسې صدقه ورکړې چې بې ثباتي او غریب پې تنګې د دې نه ښه دا ده چې ښایسته وینا ورته وکړي او واپس یې کړي ښایسته وینا او بل ځای کې الله وایي قرآن کې واما السائل فلا تنهر تپوس کوونکی به رټې نه تا پسې یو کس راغی سوال د نه کوي او تا سره نشتي یا شتي نه یې ورکې ښایسته جواب به ورله ورکې ځه اخوش ګاډي شیشه پسې اوچته کړي دیکې یې کې نه دا د مؤمن شان نه دی غریب دی حاجتمند دی که څه ورله ورکولی نه شي خفه کوه خو یې مه که نه بېزتي خو له مه کوه
سپکوه خو یې مه ورته وویل وروره بس زه نشم او ما سره یا نشته چې نه یې ده سره صحیح او کله ناکله دا سوال کوونکي هم په سړي پورې داسې ونښلي چې هغه تنګ کړي خو ته بیا هم احتیاط کې مخکې ورځو کې زه سحر ټایم کې چېرته تللی وم ګاډي کې ناست وم ما بس یو عربی راغی سوریان اوس دا سوریه والا هم دلته دا قصه شروع کړې او بس ناشته دي صاحب ناشته دي بیا چې څومره الله ماله وس راکړی و هغه به له ما ورکړم په دې باندې ناشته وکړه یکدم سړی ماته وایي زما مور هسپتال کې ده او دوایي پکار ده نو ما دوایي په څو ده وایي په 1.5 سلیا ده نو ما تا خو مخکې د دوایي خبره ونه کړه اوس دا دوایي په دې کې څه محدود مبلغ دا والا په دې دوایي ده نه دا پوره کمال لکه د الله بنده به پوره ما ورته مې ګوره د الله نه راله حیا راځي او تا ته سخته خبره ګوره نشم کولی او تا نه راله هم حیا راځي ما مه مجبوره کوو دې ته چې زه داسې څه ووایم چې الله رانه پرې خفه شي او یا داسې څه ووایم چې هغه د مسلمان او د دروند سړي د شان خلاف وي څه رنګ ښه دی ولاړ د ګاډي پورې سمځې مچۍ شوی او څه په لویه جاخمې دې ځان خلاص کړو نو څه په مینه څه پښتانه به تل کوي که نه چې یالله اوس دا پیشو د منګکه خلاص کړي که نه کله سړی داسې په سم شي چې سړی وایي یالله اوس څه وکړم نو په کار دا دی چې سوال کوونکي هم د دې خبرو لحاظ وساتي که چا دله درکړه جو صحیح ده او که چا درله در هم نه کړه جو صحیح ده ځکه چې ستا په چا خو څه زور نشته او نه هر سړی هر وخت څه لري چې تاله یې درکړي بلکې دا بدماشي چې پکې د بازو ویني چې لږې وله ورکړي داسې ورته وګوري ده نو څه هاو ښه بدماشي کوي ده وښایي ده به ده نو دا بیا دلیل په دې دی چې ته غریب نه یې چې کوم چې محتاج یا غریب خو ته له یو روپۍ دې ورکړم خوشحاله شي زه څه نه څه به وشي نو که څه ورکویم نو خبره به ورته په ښایسته طریقې کې سخته به ورته نه کې